دوستانو دا کهاوت خو به تاسو اوریدلی چې په دنیا کې څوک یو انسان د یو کار نه بنې کی چې ته دا کار مکوه خو انسان آخر دا سوچ کوي چې زه ته د کس د کار نه ولې منې کړم په دې کې به ضرور څه راز لازمي وي دا هم داسې د یو فیملی کهانی ده د کهانی په شروعات کې موږ ته یو ټاون وخت چې په هغه کې یو فیملی وي هغه نوي راغلي اصل کې تو د خار نه راغلي یو کلی ته په هغه کې د دوی یو وړکې غونته کور وي دا ښځه خاوند باندې کارپنټران وي د دې د وجې د خاوند هم د کارپنټرۍ کار کوي او د ښځه هم د کارپنټرۍ کار کوي په دې کې چې د الک کم وي د جون نوم وي او رده د ښځې راینا نوم وي د دوی یو زوی چې رده د د زوی کین نوم وي سحر پسې د مور لاړه شي او د سکول نه راولي د سکول چې کومه پرنسپل وي دا رده د مور ته و چې استاد به په دې ښار کې نه وي د دې د وجې د لک پریشان دی خو ډېر زر به د په دې سکول کې مرګري جوړ شي او د په دې سکول کې بیا خوشاله شي په دې ځکه کې د ښځه ورته ووایي چې ما دا زوی یوازې په تنهایي کې خوشاله د دې د وجې د څوک زیات مرګري نه جوړي او د دې د وجې زیاتر الکان د څه عجیبه غونته ګڼي د خپل د زوی ځان سره په گاډي کې کېني او کور طرف ته روان شي په گاډي کې وته د زوی وي چې په خار کې چې څنګه الکانو بز تنګولم د سي په دې سکول کې هم د الکان ما تنګي نو اخر په دې کې څه بدل شو موږ د خار نه دل ترالو موږ ته څه پیدا میلاو شو دا مور دله تسلی ورکړي چې هر سره به ډېر زر سم شي د دې نه بعد د مور د دې یو مرګری وي چې د ریچوال کوي یعنی دا معلومي چې د کور کې به زمونږ وخت څنګه تیریږي دا مور دغه مرګری را وغواړي د آدم نوم وي اصل کې د چاړه وي د خبرې نشي کولای خدای په اشارو باندې د خزه پوي د خزه د پاره دوا کوي چې تاسو دا ورځ په کور کې خطر شي بلک سات بعد ته بیل غنټي بجاو شي دا چوغوري د دې زوی د سکول نه د پلاری واپس راولي د پلاری وته وای چې د په سکول کې یو الک لا د کور کړه د هغه د وجې پرنسپل د درې ورځې په کور کې کېنو او پرنسپل دا وای کو دوباره د چالو کو نه موږ به د سکول نه بهر کو په دې ځکه د مور ډیره زیاته پریشان شي خو د خاون په دې سړی باندې نظر شي د خاون اصل کې په دې دم درود باندې یقین نساتي د وجې د خپل خځه ته و چې ته دا سړی د دې کور اوس په دې ټیم وباسا دا خځه د خپل مرګري ته اشاره وکي او د دې کورا واپس لاړ شي بیا د خپل زوی ته و چې بچیا ته په سکول کې جنگ جګړه ولیکي خو دا خځه خاوندا فیصلو کې چې موږ بلاړ شو ځنګل ته یو 3 ورځې پکنیک چټي به مناو کو نو زمنګ د دې زوی داړه بم خوشاله شي او دا غینه بعد کې دی چې د پسکول کې د چا سره جګړې نه کوي د دینه بعد د سحر راشي او ځنګل ته د زوی وسر می په دې ځکه د خځه خاوند یو بل سره خبرې کوي د خاوند و چې ماته اسیم په دې ټاون کې کار میلاو شو وس په زمنګ ژوندۍ په دې ټاون کې لکه چلیږي د ادوانه خځه خاوند یو بل سره خبرې کوي د دوی چې تیان شي چې زمون خو خپل زوی چرته پرې خاو دو د زوی په چکر کې راشي زوی الته کې یو میسټری دروازې ته ولاړ وي یعنی د یو دروازې مخې ته ولاړ د مور خپل چې رامنډه کې چې وګوري د یو دروازې ته ولاړ وي او د دروازې په زنجیرونو باندې تړلې وي دا خزه خاون آریان شي چې په دې ځنګل کې د دروازه سکي دوه هم په دې دروازې ته ګوري او د زوی د دروازې ته ډیر بد ګوري په دې ځکه د خزه سوچ وکړي چې زمونږ سره خو اسیم پیسې ختم شوي زمونږ د یو الماری دروازه اسیم نشته دا دروازه به مونږ وېسو او دا به پند کو دا به خپل الماری ته ولګاو د دې خزه خاون په دې خبره باندې اتفاق وشي او د دغه دروازه را واخلي او ردو سره چې کم گاډه وي د دروازه په اقی گاډه کې کېدی او کوړته ویسي د دې نه بعد د دې خاون کار لاړ شي او د خزه په دې دروازه باندې په خپل کار شروع کړي د دې دروازې خټه صفایو کې د دې نه بعد د لدا خخسته غون تصور کلر ورکی ما خام چې ردی خاون راشي د خپل الماری ته فټ کې دا دروازه د دینه بعد د خپل کار باندې لاړ شي خزي د دې زوی 3 ورځې سزا ختمه شوه د دینه بعد دا چې کله د الماری ته دیانو کې د دې الماری نه څډر سقاغون ته بین راشي دا د خپل زیات دیان ونه کې بدبو خو یو شروعاتو د دینه بعد دا شاپینګ مول ته راشي دا د جیب نه د گاډي چابي راو باسي د چابيانو سره سره ډیر شي چینجی د جیب نه راوځي دا ډیره سخته ويریږي ولې چې د جیکټ د په الماری کې خو دا ماسختان خپل خاون ته وای چې دا زما په جیب کې چینجیو دا خاون وته کې دی چې دا زمنګ د زوی د کین یو شرارت وي د دغه نه بعد د خزه د شپې را پاسي د ته مخامخ ته الماری سره یو شیډو غونتخ کار شي دا ډیره سخت ويري دا چې بلب چالو کې اغه د دې زوی
دا د خپل زوی نه تاسو کې چې ته د شپې د الماری خوا کې سکه دا زوی وته کین وته وای چې درې مشپه د ماته صد عجیبه غونته خوبونه راځي او د یو توري دنیا نه ماته په مخه اوازونه راځي چې ته زمنګ د دنیا تراشه د دې د وجې زما د شپې خوبونه ورک شو دي دا مور ولا تسلی ورکې چې بچیا داسې اسم نشته او ته مګ براويګا خو په دې ځکه په حقیقت کې د مور لګا غبراو شي خپل د زوی کمرې ګیټ بند کې د تشاته د الماری نه سلاس خون تروزی خوردي په د لاس باندې دیان را نشي په دې الماری کې داسې خطرناکي اتماګانې دي چې ردو د پاره ډیره غټه خطر ده د نه بعد د خزه چې کمی د خپل هغه ملګری راولي چې هغه د کور آرتی اتار کې یعنی د برو شکتانو نه حفاظت کوي دا کس چې راشي رد چې په دې دروازه باندې نظر شي د ایولین ته وایي چې دا دروازه کم ځای دا وته چې دا د سیمنګ د ځنګل نه راوړل د ډېر غوسه شي چې داسې انجان شي زونه خلک کور ته نه راولي د دې نه بعد د کور ریچوال شروع کی خود ته سر ډېر عجیبه شکتی محسوس شي په د قضیه کې د چې څنګه د دروازې خوا ته راشي او دغه نظر د دروازې اتاري په د غزه کې بجلی لاړ شي یعنی د ته پته ولګي چې دا یو وارنینګ دی د ډېر سخت پریشان شي ایولین ته وایي چې دا دروازه ته د کور نه لری کا کنه دا ستا د پاره د ډیره زیاته خطر ده دغه نه بعد د شپې چې ردی خاون راشي د خپل خاون ته وای چې موږ له دا دروازه د کور نه لړکول دي خاون په دې خبرو یقین نه کوي خود دې د وجې رده د خزه ډیره زیاته پریشانې دی وته چې ټیک ته زب دا دروازه لړکم خو ته مال یو 2 ورځې ټیم را کولې چې ماته په دې ټاون کې یو کار میلاو شو دی او د اتوار په ورځ به دا دروازه د کور نه لړکم او دا به واپس هغه ځنګل ته وېسم ولې چې دا خو زه د شپې نشم وباسلې او د شپې به داسې چرته ځنګلونه کې ګرځوم سحر د خزر اپاسي او د دروازې په باره کې نور تحقیقات اصلې دا یو لایبرری تراشي یعنی د دې دروازې په باره کې جانکاری اصلې دې شکو چې دا دروازه چې کله نه زمون کور تر غل زمون د کور آلات بدل شو دی دا په کمپیوټر کې د دې دروازې په باره کې جانکاری راوباسي د نن نه ډیر کال مخکې په دې ټاون کې سډیر زیات ماشومان غیب شوی او تنه پوری پولیسو د دې سوراخ نه دی لګولې نه د دې کډنیپر میلاو شو دی او نه د دې ماشومانو سره سوراخ میلاو شو دی دې کې دا لایبرریان وایي چې زمون سره د دې کیس نه ریلیټډ نور څه ثبوتونه هم پراته دي هغه لاندې په تخانه کې دی کته چر غواړي زپ اغستا کور ته په سورز کې پوسټ کم یعنی تا ته به هغه میلاو شي اګله سحر چې دو پاسې سه عجیبه کار شوی په دروازې باندې چې دو کم نه کلر ور کړی دغه کلر د دې دروازې نه په خپل لر شوی په دې ځای کې د خزه خاون اریان چې نه کلر خود دروازې نه په خپل نشي لر کې دی خو یقینا چې په دې دروازه کې څه خطر ده د دې د وجې د خزه هم ډیره زیاته ویریږي دا د خاون ته وایي چې تا ته خو ما ویلو چې دا دروازه لرکه خطرناک ده خو د خاون وته وایي چې زه خو وسکار لزم او ته سکول چې زرا شم زه به دا دروازه لرکم د دې نه بعد د خزه په دې کور کې اوازې دی ته داسې محسوس شي چې په دې کور کې سګرځي دې ته خوخکاری نه اصل کې په دې الماری نه دنیا اتماګانې د ماشومان راوتی او هغه په دې کور کې ګرځي دې خزه ته محسوس شي او په دغه ټیم کې دې د سکول نه میسج راشي چې ته سکول ته راشه او استاد وی بیا واړه والل یعنی تیر شوی ځل خود دې 3 ورځې سسپند شوی اوس دې په له خو معاملہ خراب ده د دې نه بعد د خاون او د خزه په کور کې لګای دا سړی وای چې دا زوی به زه خپل د ځان سره کار لبوزم د دې د و چې د په کار کې لږ زړه لګېدلی چې د خو 2 هفتې و سکول ته نشي تللی 2 هفتو دپاره دی د سکول نه سسپینډ شو د خپل د زوی په چکر کې د دې د وجې د دروازه نن هم کولاو نه کړه سحر ته ایویلین له هغه رپورټونه میلاو شي کم چې د 2 ورځې مخکې د لایبرري نه راغوښتلي په هغه کې هم دغه لیکلي چې په دې کې زیاتر موریانې هم دا خبره کوي چې زمونږ زامن یو دروازو ته ننوتي او هغه کې غیب شو دی دا سوچو کې چې په دې کې یو خزوي د هغه په باره کې دا جانکاری را وباسي چې ردی کور ته به زلاړ شم ایولین د هغه خزې کور طرف ته روانه شي دا د ځان نه یو رپورټر جوړه کی او دا د هغه خزې دروازه وټکي اخزه د دې ټاون نه بل ټاون ته راغلی دا وته چې زه یو رپورټر یم دا د خزینه جانکاری وباسي چې ستا ماشوم څنګه ورک شو دا وته چې زما ماشوم به داسې د ماشومانو سره ځنګل ته تو پاغه کې یو کورو د په مخه الته تو موږ به په مخه راوستو یو ورځ موږ ته پته نه و زموږ ماشوم هغه کور ته تللی او د هغې نه بعد زموږ د ماشوم اډو پته نه ده لګېدلې موږ پسې هر سره ولټول خو زموږ ماشوم موږ ته میلاو نه شو موږ په غوسه کې هغه کم چې کور و هغې باندې تیل واړول او هغه کور ته موږ اور ولګو هغه کور خو پکې ټول وسوځېدو
خو عجیبه اتفاق پکې دا و چې صرف یوه دروازه وه هغه پکې پاتې شوه. لیدین دا دروازه بیا د قضیې کې ولاړه وه. د دروازې باندې د اور څه اثر نه و. بیا موږ د مجبورۍ نه دا دروازه په زنځیرونو وتړله او په دغه ځنګل کې موږ دا پرېښوده. ایویلین چې دا خبره واوري چې دغه دروازه خو د ځنګل نه موږ راوړې ده کور ته، او دا خو زموږ دپاره ډیره زیاته غټه خطره جوړه شوه، ولې چې دا دروازې کې بوره اتماګانې دي او دا ځان ته ماشومان راکاږي. د دې نه مخکې چې دا سوچ وکړي د دې د خاوند د ریډ فون راشي چې ما وړوکی ایرلین په کور کې پرېښو او زه کار له روان یم، ته د ایرلین خیال وساته. دا ډیره سخته ویریږي چې ایرلین هغه دروازې خواته لاړ نشي. دا په منډه منډه په گاډي کې کینی او ځان کور ته راورسوي. دا خپل خاوند ته هم په تلو تلو کې میسج وکړي. د خپل پوره کور ولټوي خو ده ته وړوکی ایرلین په کور کې یو ځای کې هم میلاو نشي، یعنی هغه دقې دننه دروازې ته تللی دی. د دې نه بعد دا ښځه خاوند په پولیسو کې خپل د ماشوم د ورک کېدو ریپورټ ولیکي. د ایویلین ته خو پته وه چې د نن نه 30 کاله مخکې چې څومره ماشومان هم د دې ټاون نه ورک شوي، پولیسو د هغې تر ننه پورې پته ونه لګوله. ایویلین ته د دروازې حقیقت په باره کې پته وي. دې ته پته را چې زما څوک مدد کولی شي، هغه هغه سایکیک ملګری. دا ایویلین د سایکیک ته دا ټوله خبره وکړي چې زما زوی داسې د دروازې ته تللی. په دې ځای کې ورته دا سایکي ووایي چې ما هم د دې دروازې په باره کې هسټري حاصله کړله او دا دروازه زموږ د دنیا سره ټچ ده. د دې دروازې نه شاته یو شیطان پاتې کېږي، هغه زموږ د دنیا نه ماشومان خپلې دنیا ته بوځي او د ماشومانو په یره هغه ته طاقت میلاویږي. موږ ستا زوی اوس هم راوستی شو، خو د دې دپاره موږ له به دا دروازه له دې ځای نه لرکولې او دا دروازه به خپل اصلي ځای ته واپس رسولې، یعنی هغې ځنګل ته چې په کوم ځای کې دا دروازه پیلنه وه. د دو سره ټیم خو زیات ته خرابولو نه وي، د دې د وجې دو دا دروازه واپس وباسي او هغه ځنګل ته ویسي. او په دغه ځنګل کې دا سایکي چې کوم وي دی پوره ریچول شروع کړي او د دې دروازې مخې ته ودرېږي. دی چې کله خپل ریچول پوره کړي دی د دروازې مخې ته ډیویل ته ووایي چې موږ ستا سره سودا کول غواړو. په دغه ځای کې دا ډیویل راشي او دیکھتے دیکھتے په دې کې چې څومره ګاډي ولاړ وي د هغه ټولو ګاډو لایټونه په خپله بند شي. ایډم چې لاټین چالو کړي د ده مخامخ دنیا ماشومان په دغه دروازې ته ولاړ وي، یعنی د هغه ماشومان دي چې کم د نن نه 30 کاله مخکې د دې ځای نه ورک شوي دي. دغې انټیټي دا ماشومان خپل ځان سره خپلې دنیا ته بوولي دي. په دې ځای کې دا ریډ او د مور ډېره سخته ویریږي چې په دې ټیم کې به زموږ د زوی څه حالات وي، ولې چې هغه په دې انټیټیانو کې نشته. د دې نه بعد د درې وڼه د دروازې ته دننه ننوځي. دوی د هغه شیطان سره سودا کوي. شیطان ته ووایي چې د ریډ د مور او پلار به ستا سره شي، ته دا خپل غلامان کا او ته د زوی پرېږده. خو دا انټیټي ورته ووایي چې ماله ځای ته چې څوک راشي د دې نه بعد هغه د دې دنیا نه واپس نشي وتی او ماله لوی سړي نه دي پکار، ماله ماشومان پکار دي، ولې چې ردو په یره باندې ماته طاقت میلاویږي. نو زه په لویو باندې څه کوم، د دې د وجې تاسو واپس د دې ځای نه تلی شئ. دا انټیټي د دو خبره نه مني، خو په دې ځای کې ورته دا سایکي ووایي چې آخر تاله څه پکار دي. دی ورته ووایي چې د یو ماشوم په بدله تاسو ماله دنیا ماشومان راکئ، نو اله به زه ستاسو زوی تاسو ته واپس کړمه. دې ځای کې ایویلین او ریډ دا سوچ وکړي چې زموږ د یو زوی په بدله کې دنیا ماشومان به موږ دوله ورکوو، یعنی د نور مور او پلار چې کوم دغه دی بچي هغه به موږ د انټیټي له ورکوو. ده په پسه کې سوچ وکړي چې هسې خو زموږ زوی د ماشومانو د وجې ډېر زیات پریشانه و، ولې چې 2 ځله د دې هلکانو د وجې زموږ زوی د دې سکول نه د شیطانانو رابار کړلی، خو د دې په بدله کې موږ به دا پردي ماشومان دې له ورکو. دا خاوند ریډ خو یې منې کړي، خو دا ښځه انکار وکړي او دا خپل د زوی په سودا کې د دې انټیټي سره سودا وکړي. د دې نه بعد د دې زوی د دې دروازې نه بهر راوځي. ایولین خو ډېره زیاته خوشحاله شي، خو په دې ځای کې د دې دا سایکي ملګری دې ته ووایي چې تا د ډیویل سره دا شرط ولیکو، دا تا ښه ونه کړل، زما چې کوم کارو هغه پوره شو، د نن نه بعد نه به زه ستاسو خواته چېرته هم نه راځم. ډېره د قضیې نه لاړ شي. لږې ورځې بعد دا ریډ خپل ښځه او خپل دا بچی د دې ځای نه لرې ولیږي، ولې چې ردک کار پاتې وي په دې ټاون کې د دې شیطان مدد کول. د دغې نه بعد د دروازه خپل کور ته راوړي او دا دروازه واپس صحیح کړي، یعنی د دې نه زنګ بنګ لر کړي او دې له ښایسته کلر ورکړي. او دغه دروازه دی په هغه سکول کې پټ کړي، په کوم سکول کې چې د ده زوی او د هلکانو به تنګوو. او دی دغه دروازې چابي د ټیکرې له ورکړي او دغه ځای نه دی روان شي، یعنی د خپل د یو زوی په بدله کې به دی د دنیا ماشومانو قرباني ورکړي. په دې سکول کې خو دنیا ماشومان دي، یعنی انټیټي ته به نور زیات هم طاقت میلاو شي. ستاسو د دې په باره کې څه خیال دی چې د خپل یو ماشوم په بدله کې دنیا ماشومان قربانول؟
د دې ځای کې زموږ دا کهانی ختم شي.